مونږ په زړونو یو زخمي زخمي پر هر اخترا ستا خوشحالي المنزل نشو بختور اخترا ستا خوشحالي المنزل نشو بختور اخترا مونږ په زړونو یو زخمي زخمي پر هر اخترا ستا خوشحالي المنزل نشو بختور اخترا ستا خوشحالي المنزل نشو بختور اخترا مونږ باد څنګه ول منځو د بل وطن په خاورا مونږ باد څنګه ول منځو د بل وطن په خاورا وشوي مود چې له وطن یو مسافر اخترا وشوي مود چې له وطن یو مسافر اخترا مونږ په زړونو یو زخمي زخمي پر هر اخترا ستا خوشحالي المنزل نشو بختور اخترا ستا خوشحالي المنزل نشو بختور اخترا ورزا ورزا په هغو خلکو چې خوشحال وي درته ورزا ورزا په هغو خلکو چې خوشحال وي درته مونږ خو یو د خپل ځانه مرور اخترا مونږ خو یو د خپل ځانه مرور اخترا مونږ په زړونو یو زخمي زخمي پر هر اخترا ستا خوشحالي المنزل نشو بختور اخترا ستا خوشحالي المنزل نشو بختور اخترا نه یو اوزګار نه یو اوزګار ستا خوشحالو ته ګرانا نه یو اوزګار نه یو اوزګار ستا خوشحالو ته ګرانا سیر ګریوان ډېر خام یو او تر اخترا سیر ګریوان ډېر خام یو او تر اخترا مونږ په زړونو یو زخمي زخمي پر هر اخترا ستا خوشحالي المنزل نشو بختور اخترا ستا خوشحالي المنزل نشو بختور اخترا دستا پورز مترایا چې هغه خپل یاران دستا پورز مترایا چې هغه خپل یاران چې له دنیا نرنت لاله په سفر اخترا چې له دنیا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن لیدونکو څنګه چې تاسو دغه خور ګورئ دا خور یتیمه ده. دا خور په کور کې بل هیڅ داسې څوک نه لري چې دا لوبې ورسره وکړي. ومو غوښتل چې دغه خور خوشحاله شي او یو څه وخت خوشحاله تیر شي. نو په دې خاطر باندې موږ د دې لپاره د ده کوم شیان چې وو راوړل تر څو اختر دی اختر په خوشحالۍ باندې تیر شي. او دغه نن ځکه چې موږ ته راوړه ډېره ورسره خوشحاله دی ماشاءالله ډېر فکر ورسره غلط دی. دغه خور چې تاسې ګورئ دغې مور نشته
کله چې د باندې ووځي او پردیو مېرمنو پسې یا ښځو پسې منډې وهي چې دا د ما مور ده، خو د یتیمه ده، په موږ باندې حق لري، باید حق ادا کړو. اختر وموغوښتل چې یو څو شېبو دپاره دغه خوشحاله کړو. د موږ سره یو خور کومک کړی و 10,000 افغانۍ وي چې هغې کې د 2200 سامان دغه شیان موږ کور ته واخیسته ده، پاتې شولې باقي روپۍ همدغه رسکول کې دي، خو رضیا یې خپل پلار ته نه ورکوي. خیر دغې کې پیسې دغه ته وشمېره چې دا 2 روپۍ دي، فقط چې دغه خور ته یو اطمینان حاصل شي. مونږ په زړونو یو زخمي پر هر اختره، ستا خوشحالي لمانځلی نشو بختور اختره، ستا خوشحالي لمانځلی نشو بختور اختره، مونږ په زړونو یو زخمي پر هر اختره. ښه 28,000 شولې جمله سامان موږ ورته راوړی و 2200 دا شوې 28,000. هغه 200 روپۍ هم موږ دغه یتیمې په خاطر باندې چې دا د خوشحاله وي. خورکۍ ستاسو امانت موږ تر دغه ورور راورسولو. کور مو ودان، الله پاک تاسو ته پوره اجرونه درکړي. او دغه کوچنۍ خور هم ډېره خوشحاله ده. دغه شیانو ته د دې لپاره موږ نکریزې هم راوړي چې هغه نکریزې به هم اختر د بس ځان ته به ګلان شیان پرې جوړ کړي. بیا هم له تاسو ټولو قدرمنو خویندو وروڼه ځانګړې مننه کوم چې تل مو د بېوزلو خلکو لاسنیوی کړی. دغه خپرونه نور په همدغه ځای پای ته رسوو. تر بل داسې خپرونه چې بیا ستاسې په درنه خدمت کې حاضرېږو، تر هغې درنه اجازه غواړو. خدای په امان. وشوې مودې چې له وطن یو مسافر اختره، مونږ په زړونو یو زخمي پر هر اختره، ستا خوشحالي لمانځلی نشو بختور اختره، ستا خوشحالي لمانځلی نشو بختور اختره، ورځه په هغو خلکو چې خوشحال وي درته، ورځه په هغو خلکو چې خوشحال وي درته، مونږ خو یو د خپل ځانه مرور اختره، مونږ خو یو د خپل ځانه مرور اختره، مونږ په زړونو یو زخمي پر هر اختره، ستا خوشحالي لمانځلی نشو بختور اختره، ستا خوشحالي لمانځلی نشو بختور اختره، نه یو اوزګار ستا خوشحالو ته ګرانه، نه یو اوزګار ستا خوشحالو